هغه بجلیګر مولا وایي پرتوک دې سوړې سوړې راوړي چاره سوړې دې ګنډم جوړه راځي کمه وایي اور ګنډې د احادیثو شیخ دی په دوره کې پر امام غزالی رحمه الله باندې پسخندونه وایي نعوذ بالله زموږ په زمانې امام زرقاني وایي که څوک پر امام غزالی رحمه الله باندې بد وایي دا ملحد دی یا زندق دی شرح د زرقاني په مقدمه کې وګورئ دا خبره لیکلې علامه شامل رحمه الله وایي چې څوک امام غزالی صاحب ته بد وایي دا اجهل الجاهلین افسق الفاسقین دی د جاهلانو جاهل د فاسقانو فاسق دی مولانا اشرف علي تهانوي د دیوبند عالم دی ډیرو علماو دا قصه لیکلې د خو اشرف علي تهانوي ځکه درته یادوم چې دا د دیوبندیانو په نیز باندې مسلم عالم دی موږ څوم مقبول دی موږ به سر تاج دی هغه خلک چې د دیوبند نارې وایي چې بل شی نه مني هغو ته وایم اشرف علي تهانوي رحمه الله امداد المشتاق کې لیکلي دي امام شاذلی رحمه الله چې په طریقت کې لوی استاد دی د هغه مبارک څخه نقل کوي ډیرو علماو دا قصه نقل کړې د روح البیان دوه ځایه تفسیر کې نقل کړې د هغه د نوم منامي واقعه د ګوري نوم دی چې هغه مبارک وي د موسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح سره یو ځای شو بیت المقدس کې حلب د نوم کې راویلي د نبی علیه السلام او د موسی علیه السلام روح سره یو ځای شو روحي تعلق ستا انبیاء او تستا اولیاء او تستا تصوف کې دا عام شایع دی موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي ته وایې چې زما په امتیانو علماو هغه کردار ادا کړ دی چې په بني اسرائیلو کې انبیاو ادا کوي تبلیغ دعوت کول حق ته رسونه کول ته ما ته ورته ستا په امت کې کم عالم شته چې هغه دغه کردار ادا کړ دی چې د بني اسرائیلو انبیاو ادا کړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام غزالی رحمه الله روح ورته حاضر کړي دغسې علما په امت کې لرو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فخر پکې د نور انبیاو په مخ کې امام غزالی رحمت الله تعالی علیه دی نن د امام غزالی رحمه الله عقیدې ته خلک د اسلام عقیده نه وایي خلک ما درته ویل هغه بجلیګر مولا وایي پرتوک دې سوړې سوړې راوړي چاره سوړې دې ګنډم جوړه راځي کمه وایي اور ګنډې د احادیثو شیخ دی په دوره کې پر امام غزالی رحمه الله باندې پسخندونه وایي نعوذ بالله زموږ په زمانې امام غزالی رحمه الله زر کلن تاریخ لري ما درته ویله په څلور مذهب کې اتفاقي عالم مقبول عالم په څلور طریقت کې مقبول عالم د شریعت او د طریقت مقتدا زموږ د زمانې یو عالم بیا پر هغه باندې پسخند وایي دی پر امام صاحب لګېدی ته په دې نه خبر امام غزالی صاحب پر امام صاحب نه دی لګېدلی الاربعین د امام غزالی رحمه الله کتاب دی زما سره پروت دی مقدمه کې وګوره هغه مبارک پسې خلکو تړل د دې خبرو کړي دي د بدنامۍ لپاره د هغه د نامه څخه یې کار اخیستی امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم مقدمه کې د حضرت امام صاحب مبارک داسې مناقب بیانوي چې ډېرو کمو خلکو بیا بیان کړي دي امام زرقانی وایي که څوک پر امام غزالی رحمه الله باندې بد وایي دا ملحد دی یا زندق دی شرح د زرقانی په مقدمه کې وګورئ دا خبره لیکلې علامه شامل رحمه الله وایي چې څوک امام غزالی صاحب ته بد وایي دا اجهل الجاهلین افسق الفاسقین دی د جاهلانو جاهل د فاسقانو فاسق دی